آیا مونږ دا نه غواړو چې مونږ ته الله پاک په دنیا او آخرت کې عزت راکړي؟ آیا مونږ دا نه غواړو چې مونږ ته الله پاک په دنیا او آخرت کې درجې بلند کړي؟ ولې نه مونږ ټول غواړو، خو که چېرته مونږ په دې یوې خبرې باندې عمل وکړو، هغه خبره دا ده چې مونږ باید عاجزۍ خاکسارۍ نه کار واخلو. مونږ باید په دنیا کې عاجزي خاکساري وکړو. خاکساري او عاجزي دا معنی چې ځان لوی ونه ګڼو، ځان کمزوری وګڼو. که یو انسان سره دا سوچ پیدا شي چې زه ډېر کمزوری یم، زه ډېر ګناهګار یم، او بل انسان چې کوم دی هغه مانه په لویه مرتبه کې دی، دا انسان کامیابه دی. همدې باره کې نبي علیه صلات وسلام فرمایي من تواضع لله رفعه الله، چا چې د الله دپاره عاجزي وکړه رفعه الله، الله پاک به د دې درجې بلندېږي، الله پاک به دا چې کوم دی کامیابه کړي، الله پاک به دته چې کوم دی اعلی درجې ورکړي. او همدا رقم د قرآن کریم فیصله هم ده چې الله پاک چاته خوښه شي عزت ورکړي او چاته خوښه شي ذلت ورکړي. باید موږ په دنیا کې په عاجزۍ سره وخت تېر کړو، خاکسارۍ سره وخت تېر کړو. که موږ چېرته کبر وکړو نو زموږ یو عمل هم الله پاک ته خوښ نه دی، ځکه چې کوم دی کبر الله پاک سره خوند کوي چې ځمکه دنیا ټوله دنیا ځمکه اسمانونه اوبه سمندرونه دا یې پیدا کړي دي. همدا رقم ته یوه کیسه ده چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه عدالت او خلافت نو فارس نه څه خلک راغلي او د استازۍ په هغه باندې راغلي وو چې موږ عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سره ملاویږو. نو دو دا سوچ کوو چې عمر رضی الله تعالی عنه به هغه سره به ډېر پروټوکول وي او هغه سره به ډېر پولیسان وي، نوکران به ورسره وي، وینځې به ورسره وي، د ده به ډېر خدمتګاران وي او د سره ملاوېدل به موږ ته دې کې به غټ وخت لګېږي او دا موږ ته غټه ستونزه وي. نو چې کله هغه مدینې منورې ته راغله نو چا نه پوښتنه وکړه چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چېرته دی؟ نو هغه ورته ویلي چې هغه دلته پروت دی. نو کله چې عمر رضی الله تعالی عنه وکته نو چې ګوري عمر رضی الله تعالی عنه په شګې باندې پروت دی سوري ته، او ټول به لاندې خاورې دي د پاسه به پروت دی. دوی ورغلل وایي تاسو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وایي؟ هغه ورته چې زه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یم خو د خلکو خدمتګار یم. نو هغه ورته ویل چې آیا تاسو نه څادر شته دی نه داسې باله شته چې ته ځان ته کښېږدې او ته په خاورو باندې پروت یې؟ نو عمر رضی الله تعالی عنه څه ورته وایي؟ وایي چې نن د خاورو پاسه یم سبا به د خاورو لاندې یم. سبحان الله. امیر المؤمنین د وخت بادشاه چې په خاورو باندې پروت دی داسې څوک کوی شي؟ هېڅکله نه. هغوی چې کوم دی د الله رضا دپاره، هغوی د الله پاک د دین نه خبرو، هغو ته د عاجزۍ او د خاکسارۍ وزن معلوم. باید موږ په دنیا کې په عاجزۍ او خاکسارۍ سره وخت تېر کړو. الله دې موږ ټولو ته عاجزي خاکسارۍ را نصیب کړي. السلام علیکم.